بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن به انشاءالله د هدایت النحو درس نمبر 12 شروع کو. پرون په 11 درس کې متاسو د معرب او مبنی بحث شروع کړی و او د معرب تعریف مو وکړو چې معرب چاته یایي. همداسې لفظ معرب کې هم لږ تحقیق وکړو. نو نن به انشاءالله د معرب حکم بیانوو چې د معرب څه حکم دی. تعریف خو مو پرون کړی و. وهو كل اسم ركب مع غيره ولا يشبه مبني الأصل أعني الحرف والأمر الحاضر والماضي. الفصل الثاني في حكم الاسم المعرب. فصل حكمه أن يختلف آخره باختلاف العوامل اختلافا لفظيا نحو جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد أو تقديريا نحو جاءني موسى ورأيت موسى ومررت بموسى. طالبان ورونو اوس به ترجمې ته راشو. حکمه حکم د اسم معرب چې دی ان یختلف آخره چې مختلف کیږي به د آخر یعنی هغه آخري حرف باندې چې دی کله به ضمه راځي کله به فتحه کله به کسره باختلاف العوامل په اختلاف د عواملو سره. که عامل جازمه پې راغلی وي نو آخر به جزم وي، که عامل ناصبه وي آخر به نصب وي، که عامل مرفوعه وي نو آخر به مرفوع وي وغیره وغیره. که حرف جر پې داخل وي نو آخر به مجرور وي. اختلافا لفظیا اختلاف لفظي د وجې نه نحو لکه مثال خبره جاءني زید ما ته راغو زید. اوس دلته زید باندې عامل مرفوعه داخل دی یعنی فعل پې داخل دی او فعل فاعل ته رفع ورکوي. ورأیت زیدا ما ولید زید دلته هم عامل چې دی فعل دی خو دا زید ورته مفعول واقع شوی او فعل چې د خپل مفعول ته نصب ورکوي. ومررت بزید او زه تیر شلم په زید باندې دلته هم په زید باندې عامل چې دی حرف جر دی او جر خپل مجرور ته چې دی کسره ورکوي نو بزیدین شه. او تقدیریا یا به د اختلاف تقدیری وي لکه جاءني موسی ما ته راغو موسی ورأیت موسی ومررت بموسی. نن به په دغه عبارت کې دوه بحثه وکړو انشاءالله. اول بحث حکم المعرب هغه خو حکمه ان یختلف نه ونیسه تر اختلافا پورې دی. دویم بحث تقسیم الاختلاف چې د اختلاف په څو قسمه دی. نو بحث اول ته به راشو. معرب حکم شی دی. حکم خو تاسو پیژندوئ چې په چا باندې کوم اثر مرتب کیږي دغه ته حکم ویلی شي. نو په معرب باندې چې هم کوم اثر راځي کوم حکم یې دی هغه به نن متاسې یایو. معرب حکم دا دی یا په معرب باندې مرتب کیدونکي اثر دا دی چې د آخر به د عوامل مختلفه و د وجې نه به مختلف کیږي. عوامل یعنی هغه عاملان د هغوی د عمل د وجې نه د معرب آخر به څه کیږي مختلف کیږي. به برابره خبره ده د تبدیلی دا مختلف کیدل لفظي وي او که تقدیري وي دا یې حکم شباس. که تاسو یاد چې په نحامیر کې تاسو ویلي معرب آنس که آخرش به اختلاف عوامل مختلف شود و مبنی آنس که آخرش به اختلاف عوامل مختلف نشود. داسې تعریفونه مو کړي وو په نحامیر کې د معرب او د مبني. خو هغه د معرب او د مبني تعریفونه نه وو، هغه حکمونه وو. نو تاسو زړه کې به سوال پیدا کیږي نو چې هغه حکم ونه ده نحامیر مولا څنګه لیکلی و چې دا تعریف دی. نه، نحامیر مولا خو هوښیار سړی وه او خو ابتدایي کتاب دی. که د معرب حکم تعریف یې په نحامیر کې کوله نو د معرب تعریف چې دی لږ داسې سخته دی. که تاسې پرون سوچ کړی وي
معرب تعریف چې موږ کوله چې دا یو اسم وي مرکب به وي خپل غیر سره او مبني الاصل سره به مشابه نه وي نو طالب په دغو خبرو نه پوهېږي دا مرکب به څنګه وي مبني الاصل سره به مشابه نه وي مبني الاصل څوک دي نو تعریف کې ډېرې داسې باریکې خبرې وي نو هغه د اسانتیا دپاره تعریف یې رانه وړه خپل کتاب کې ډایرکټ حکم ذکر وکړه چې طالب صرف دا حکم زده کړي انشاءالله هدایت النحو کې نور لوی کتابونو کې به بیا تعریف درته څه وي اسانه وي ښه نو تاسو په انشاءالله په حکم باندې پوه شوي وئ اوس به بحث ثاني ته راشو البحث الثاني في تقسيم الاختلاف دا اختلاف تقسیم درته کوي چې د معرب آخر کې چې کومه تبدیلي راځي دا په دوه قسمه ده یا به اختلاف لفظي وي یعنی په الفاظو سره به ادا کیږي ژبې سره به ادا کیږي یا به اختلاف تقدیري وي یعنی په ژبې سره به نه ادا کیږي بلکې عقل کې به پوهېږي چې والا دلته اوس ضمه ده یا دلته چې ده فتحه ده یا دلته چې ده کسره ده بیا که اختلاف لفظي وي او که تقدیري وي دا هر یو په دوه قسمه ده نو دوه قسمه د اختلاف لفظي دي او دوه قسمه د اختلاف تقدیري دي ټوټل 4 قسمه شول ښه یو د ذاتي یعنی معرب آخري حرف به په بل حرف سره بدل شوی وي دا به کله کیږي چې کله معرب باندې اعراب بالحرف وي دا ذاتي چاته یایي ذاتي دې ته یایي چې د معرب آخري حرف به په بل حرف سره بدل شي او دغه به کله کیږي چې کله په معرب باندې اعراب بالحرف وي ښه اعراب بالحرف مطلب دا چې ضمې په شکل کې اعراب نه وي د فتحې په شکل کې اعراب نه وي د کسرې په شکل کې اعراب نه وي بلکې اعراب په شکل د حرف کې وي دغه نه به انشاءالله تاسو زه پوه کړم لکه د ضمې دپاره په حروفو کې کوم اعراب دی واو د فتحې دپاره په حروفو کې کوم اعراب دی الف او د کسرې دپاره په حروفو کې کوم اعراب دی یا ښه دویم نمبر د وصفي یعنی د معرب آخري حرف حرکت چې ده د بل حرکت سره بدل شوی وي دا به کله وي چې کله معرب باندې اعراب بالحرکت وي ټیک شو نو ټوټل 4 قسمه شول کسه اختلاف لفظي ذاتي لکه جاءني ابوک ورأيت اباک ومررت بابيک اوس دا اختلاف لفظي هم شو لفظي ویلی شه چې دا اعراب هم په ژبه باندې تلفظ کوو او ذاتي ویلی شه ذاتي ځکه شه چې دلته د معرب اعراب چې دی په اعتبار د حروفو سره دی ما تاسو ته ووی که نه چې هغه چاته یایي ذاتي چې د معرب آخري حرف په بل حرف سره بدل شي او په د هغه وخت کې چې کله د معرب اعراب بالحرف وي نو کسه جاءني ابوک ما ته ستا پلار راغله ابو په حالت رفعي کې ده نو اعراب په واو سره شول ورأيت اباک ما ته ستا پلار راغله ما ستا پلار ولیده دلته حالت نسبي کې ده نو اعراب په الف سره شول دلته کسه آخره کې ټولو کې کاف ده او کا هغوی باندې اعراب نه بدلیږي اعراب په چا باندې بدلیږي ابو ابا ابي دلته مو سوچ وي ښه دغه آخر چې ده اب د اب آخر شی ده با ده که نه نو په اب کې اعراب بدلیږي کاف سره زموږ کار نشته ده کاف خو چې ده د ضمایرو نه ده او ضمایر به انشاءالله موږ تاسو ویایو چې دا ټول په ټوله شی دي مبني دي او مبني چې دی په یو حال کې وي نو ځکه دلته کاف چې هم دی په خپل یو حال کې دی اختلاف لفظي وصفي دویم قسم ته جاءني زید ورأيت زیدا ومررت بزید ما تاسو ته وویل چې وصفي چاته یایي چې د معرب آخري حرف حرکت په بل حرکت سره بدلیږي او دا به کله کیږي چې کله معرب باندې اعراب بالحرکت وي نو دا وصفي شو کله زید وصف واقع شوی په اعتبار د فاعلیت سره کله مفعولیت سره کله مجروریت سره جاءني زید رأيت زیدا مررت بزیدین نو اکثر زید چې د معرب ده کله مرفوع وي کله منصوب وي کله مجرور وي اختلاف تقدیری ذاتی ته به راشو
لکه جاءني مسلمیه، رأیت مسلمیه. صحیح شه؟ اوس دا خو اصل کې چې وه مسلمویه وه. صحیح شه؟ مسلمویه وه، نو واو مو په یا سره بدل که او یا مو په یا کې مدغم که، ادغام مو که. دا به تاسو انشاءالله صرفو کې یلی هم وي دغه ځای او نه حمیر کې هم یلی دی. مسلمویه په اصل کې شی وه، نه مسلمیه په اصل کې شی وه مسلمویه، نو واو مو په یا سره بدل که او یا مو په یا کې مدغم کړه، مسلمیه شه. اوس دلته وکسه جاءني مسلمیه، اصل کې څنګه وه؟ جاءني مسلمویه. رأیت مسلمیه، اصل کې څنګه وه؟ رأیت مسلمویه. مررت بمسلمیه، اصل کې څنګه وه؟ مررت بمسلمویه. نو دا هم اختلاف تقدیري ذاتی ده. تقدیري ذاتی ما تاسو ته ووې چې هغه اعراب چې هغوی آخري حرف په بل حرف سره بدل شي، هغه وخت کې چې کله د معرب اعراب په حرف سره وي. خو اوس به بل څلورم قسم ته راشو، اختلاف تقدیري وصفي. اختلاف تقدیري وصفي چاته یایي؟ چې دا اعراب چې دی نه په شکل د حرف کې وي، نه په شکل د هغه کې وي الفاظو کې وي، او نه په شکل د دغه وي که نه. څنګه وي چې موږ په عقل کې پوهېږو، لکه جاءني موسی، رأیت موسی، مررت بموسی. دا خو وصفي ده. وصفي ما تاسو ته ووې چې هغه آخري حرف حرکت په بل حرکت سره بدلیږي، او هغه وخت کې چې کله معرب باندې اعراب بالحرکت وي. اوس دلته موسی باندې هم که تاسو یایئ چې موسی خو په درې واړو شکلونو کې موسی 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 دی، نو موږ یایو چې بالکل دلته خو په درې واړو شکلونو کې موسی موسی دی، خو دا تقدیرا څنګه دی؟ جاءني موسی تقدیرا هغه دی ضمه دی پې. رأیت موسی په تقدیر کې دا منصوب دی. مررت بموسی دا په تقدیر کې شی دی مجرور دی. نو انشاءالله تاسو به په دغه سبق باندې پوه شوي یوئ. دغه مثال کې د موسی چې دی که نه آخري حرف چې دی صفت په حالات کې تقدیرا بدلیږي را بدلیږي، لفظا نه بدلیږي. تقدیرا ما تاسو ته ووي چې موږ په ژبه باندې تلفظ نشو کولی، او دغه په آخره کې الف متصوره ده چې کوم قسم لفظي حرکت نشي قبلولی. خو اوس به زه تاسو ته لږه د معرب د اجرا طریقه وښیمې چې معرب کې څنګه اجرا کیږي. هغه نه مخکې به زه یو څو خبرې مو وکړو چې معرب او د مبني تعریفونه به انشاءالله معرب تعریف خو مو کړی، مبني تعریف به انشاءالله بیا وکړو. تاسو لږ دا زده کوئ چې مبني درې قسمه دي. تمام حروف دا ټول په ټوله مبني دي. دا مو بېګا هم دا خبره کړې وه. افعالو کې فعل ماضي، امر حاضر، معروف، دا ټول په ټوله مبني دي. او فعل مضارع کې چې دی د دوه صیغې د جمع مؤنث نه دي، چې دغو کې نون د جمع مؤنث ده، دا مبني دي. او که نون تاکید سره ولګېږي نو بیا هم فعل مضارع څه جوړېږي؟ مبني جوړېږي. او دریم قسم چې دی د مبني چې دی هغه اسم غیر متمکن دی. اسم غیر متمکن ټول په ټوله مبني دی. معرب دوه قسمه دي. اسم متمکن معرب دی، خو په دغه شرط چې دا په ترکیب کې واقع شوی وي. دا مو پرون هم دا خبره کړې وه. که په ترکیب کې نه وي واقع لکه زید، دا بیا مبني دی. او فعل مضارع معرب دی په دې شرط چې د نون جمع مؤنث دا دوی صیغې ته نه وباسو او نون تاکید نه خالی کو، بیا به معرب وي. که دا دواړه کارونه پکې وو بیا دا هم مبني کیږي. نو دغه نه معلومه شوه چې کلام عرب کې د دغو دوو قسمونو نه علاوه نوره معرب نشته. بس دا دوه قسمه یعنی فعل مضارع او فعل مضارع چې د ټول په ټوله معرب دی، خو په دې شرط د نون جمع مؤنث نه خالی وي، نون تاکید نه خالی وي. او بل څوک هغه د معرب د اسم غیر متمکن معرب د په دې شرط چې ترکیب کې واقع وي. نو معرب په عرب ژبو کې ډېر کم دي، باقي اکثریت د چا دی؟ د مبنیاتو دی. اسم متمکن او اسم غیر متمکن چاته؟ اسم غیر متمکن هغه اسم دی چې مبني الاصل سره مشابه وي. او مبني الاصل درې څیزونه دي: فعل ماضي، امر حاضر، معروف، تمام حروف. او اسم متمکن چاته؟ دا هغه اسم دی چې مبني الاصل سره مشابه نه وي.
ها اوس یو څو قواعد درته یایمې او قواعدو نه بعد تاسو ته زه د ترکیب طریقه ښیمې. په اسماو کې اوله قاعده دا زده کړئ، په اسماو کې اکثر اسما بغیر د اسم غیر متمکن نه دا ټول په ټوله څه دي؟ معرب دي. او اسم غیر متمکن خو مبني دي. صرف اسم غیر متمکن چې دی لکه مضمرات شول، اسم غیر متمکن بحث به انشاءالله راشي. مضمرات، اسماء موصوله، اسماء اشاره، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات، مرکب بنایی، دا ټول په ټوله مبني دي. بله قاعده دا زده کوئ، چیرته چې معرب وي هلته به څلور خبرې وي، د سره به عامل وي، ځکه عامل د وجې نه د اعراب بدلیږي را بدلیږي. دویم معمول، یعنی معمول به موجود وي، یعنی چا باندې چې اعراب بدلیږي. اعراب یعنی اعراب به پکې وي. څلورمه خبره محل اعراب چې هغه اخري حرف باندې لکه زیدون کې دال چې د محل اعراب ده. اوس جاءني زیدون کې څلور واړه خبرې شته دي. عامل پکې جاء ده، صحیح شه، زیدون ورته معمول ده، او دو ضمه چې پکې ده دا پکې اعراب ده، او دال پکې محل اعراب ده. څلور واړه خبرې پکې شته. ښه، درېیمه قاعده دا زده کړو، فعل مضارع دوه صیغې چې دي مبني دي. کومې کومې دي؟ چې هغې په آخره کې نون جمع مؤنث وي یا نون تاکید وي. او د فعل مضارع د نون اعرابي هغه واوه صیغې چې دي، تاسو ته خو د نون اعرابي والا واوه صیغې معلومې دي، هغو کې چې نون تاکید راشي بیا هغه هم څه کېږي؟ مبني کېږي. صحیح ده؟ ښه بله فایده زده کړئ، مبني الاصل چاته یایي؟ مبني الاصل هغې ته یلی شي چې وضع اصلي په اعتبار سره د کوم مناسبت او مشابهت د وجې نه څه وي؟ مبني وي، بغیر د کوم مناسبت او مشابهت د وجې نه مبني وي. وضع مبني الاصل هغه وي چې به د وضع اصل په اعتبار سره دا څه وي؟ مبني وي، د کوم مشابهت د وجې نه مبني نه وي. او مشابه مبني الاصل هغه وي چې کوم مشابهت د وجې نه مبني شوی وي. بله قاعده زده کوئ، څلورمه نمبره، چې ماضي مطلقاً مبني ده، معلوم یا که مجهول. امر حاضر معلوم چې ده دا مبني ده، او امر حاضر مجهول امر غایب چې ده مطلقاً که هغه معلوم یا که مجهول، نهي مطلقاً که حاضر وي که غایب، معلوم وي که مجهول، دا د مضارع تابع دي، یعنی بعضې پکې معرب دي او بعضې پکې مبني دي. دا قاعده یو ته بیا غوږ ونیسئ، زه لږ پکې غلط شوم. ماضي مطلقاً مبني ده، معلوم یا که مجهول. امر حاضر چې ده دا مجهول وي او که معلوم، دا مبني ده. امر غایب مطلقاً معلوم که مجهول وي، نهي مطلقاً حاضر وي که غایب وي که معلوم وي که مجهول، دا د مضارع تابع دي، یعنی بعضې پکې معرب دي بعضې پکې مبني دي. ښه، اوس به زه تاسو ته د ترکیب طریقه وښیمې. افتحو تاسې به څنګه ترکیب کوئ؟ اول خو به هغه د ټول افتحو هغه چې کومه طریقه ما تاسو ته ښویلې وه داسې به یایو. افتحو لفظ موضوع مستعمل به معنا مرکب، مرکب مفید، مرکب اسنادی، مرکب کلامی، مرکب تام، جمله او کلام، جمله انشائیه امریه. اوس افتح لفظ موضوع مستعمل به معنا مفرد کلمه فعل، فعل امر، حاضر، معلوم، مبني، مبني الاصل، عامل، مسند، فعل. واو ضمیر لفظ موضوع مستعمل به معنا مفرد کلمه اسم، اسم غیر متمکن، مبني مشابه مبني الاصل، معمول مسند الیه، فاعل، فعل سره د خپل فاعل نه، جمله انشائیه امریه. صحیح شه؟ لم يفعل، لن يسمعوا، اضربنان، هذا کتابي، نصر، سمع، یجتنبنا. دغو ترکیبونه به هم تاسې ماته حل کوئ. او بله خبره، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم. او بل مثال اهدنا الصراط المستقیم. په دغو کې ماته تاسې به وښایو چې کوم معرب دی او کوم مبني دی. دا تاسې کار شه، دا به تاسې لیکوئ او ماته بیا تصویران راولېږئ. نو نن دپاره همدا درس بس دی. وما علینا الا البلاغ.